د ننګرهار په چیراګام کې د شپږ دیرش پروژو چارې بشپړې شوې. د کلو د بیا رغبنې او پراختیا رئیس وایي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یوناپس په 20 میلیونه 8,800 افغانۍ مالي لګښت او د ډاکار موسسې په تخنیکي همکارۍ د چیراګام ولسوالۍ په 19 شوراګانو کې شپږ دیرش پروژې پلي کړې. مولوي قسمت الله مبارز وایي په بشپړ شوو پروژو کې د 14.5 کیلومترو په اوږدوالي 19 کلیوال سړکونه د 14 کیلومترو په اوږدوالي د 13 کانالونو پاکونه او د 950 متره استنادي دیوالونه شامل دي. شپږ دیرش پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې 19 سړکونه دي. د سړک ترمیم ده چې تقریبا 14.5 کیلومتره کېږي، 1.5 متره محافظوي دیوال ده او 13 کانالونه دي. ټوټل مصارف ورباندې 20 میلیونه 8,800 روپۍ راغلي دي. د چیراګام ولسوالۍ ځایي خلکو او قومي مخورو د پلي شوو پروژو په بشپړېدو خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې د لسیزو راپدې خوا د دوی په ولسوالۍ کې په پراخه اندازه پراختیایي کارونه نه وو ترسره شوي. زموږ روزګار نه و او دوی زموږ سره دغه همکاري وکړه. موږ ته مننه کوو. سړکونه خپل جوړ کړه او پیسې راته انکشاف دهات راکړي. نو د دوی نه موږ ډېره شکریه ادا کوو. موږ د په کور کې کار هم پیدا کړی. موږ کارونه صفا ښوونځي نه لارې کوڅې نالۍ ټولې جوړې شوې. د ننګرهار د والي مرستیال بیا د ولس ستونزو ته د رسېدنې ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې ډېر ژر به په دې ولسوالۍ کې د یو شمېر نورو رغنیزو پروژو چارې هم پیل شي. انشاءالله چې موږ اندم په نظر کې لرو چې د ولسونو غوښتنو ته رسیدګي وکړو او د هغوی خدمت وکړو. کومې پروژې چې دوی یاد کړي یقیني غوښتنه یې وکړه د هغې ضرورت دی. نو آینده کې انشاءالله د ولایت مقام د خوا نه مکمل ډاډ دی. موږ ورسره کاملا همکاري او ډېر زر په هغې پروژو باندې شروع وشي. د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له دې پروژو څخه 1300 کورنۍ په مستقیم او 12,000 په غیر مستقیم ډول ګټه اخلي او کابو 1200 بیروزګارو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.